سلامونه وخت مو په خیر د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي پلاوی بیا ځلې قطر ته لاړ. حکومت وایي چې دغه پلاوی به د طالبانو له پلاوي سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موحب وایي طالبانو بیا چمتووالی نیولی چې افغانان شهیدان او خپل باداران خوشحاله کړي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اخطار بې ځایه دی ځکه چې دوی هیڅ خپله جګړه ودرولې نه ده. د امریکا استخباراتي ادارې وایي که بهرني ځواکونه له افغانستانه څخه ووځي حالات خرابېدلی شي. دوی د جو بایډن ادارې ته خبرداری ورکړی چې که د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې ووځي ښایي طالبان ډېر ویجاړي وکړي. په هلمند کې د کجکي بند د رغونې چارې لا نورې ګړندۍ شوي دي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې ډېر ژر د دغه بند د دوهم لاټ کارونه به بشپړ شي. او د کوزي پښتونخوا بنو کې د پاکستاني پوځیانو له لوري د 4 پښتنو ځوانانو د وژل کېدا خلاف نن پر 2مه ورځ هم لاریون روان دی. دوی وایي چې سبا به مړي احتجاجاً اسلام آباد ته ولېږدوي.